اوس نو راځو د دې ویډیو تر ټولو مهم بخش ته هغه دا چې په کوم شکل باندې کولی شئ تاسو د بریډ بورډ نه ګټه واخلئ یعنی د بریډ بورډ تاریخچه که تاسو په دې باندې پوهیږئ که نه پوهیږئ مهمه نه ده ولې ورته بریډ بورډ ویل کېږي دا هم مهم نه دی د ویډیو تر ټولو مهمه برخه دا ده چې څنګه کولی شئ تاسو د بریډ بورډ نه ګټه واخلئ بریډ بورډ په کوم شکل باندې کار کوي دا تر ټولو مهم بخش دی یعنې دغه اوس چې کوم بخش تاسو باندې دا تر ټولو مهم دی موږ تاسو بریډ بورډ په دې شکل باندې په سکرین باندې وجود لري یعنی که تاسو دا بریډ بورډ د میز په سر باندې هم کېږدئ په همدې شکل باندې تقریبا راځي په پاسه نه که تاسو ورته وګورئ په همدې شکل باندې ښکارېږي افقي پینونه ګورو په دې شکل باندې دا هم دي دلته هم افقي او په دې ځای کې عمودي پینونه ګورو د دې ځای نه شروع کوم منفي تر څنګ چې کوم پینونه تاسو په افقي شکل باندې دې سر نه تر اخره پورې ګورئ تر دې منفي پورې دا ټول منفي دي دا ټول پینونه د یو بل سره وصل دي مثلا که تاسو دې ته یو منفي د 15 ولټو منفي وایر ورکړئ دا ټول پینونه په اتومات شکل باندې چې یو بل سره وصل دي منفي 15 ولټه کېږي د مثبت ترمنځ تاسو دغه پینونه د یو بل سره وصل دي که چېرته تاسو یو پین ته د په هر ځای کې په سر کې په مواسط کې یا په آخر کې چې د 15 ولټه ورکړئ په اتومات شکل باندې په دې ټولو پینونو کې 15 ولټه رامنځته کېږي تاسو کولی شئ مطلب د دې ته منفي ورکړئ دې ته مثبت ورکړئ هغې ته منفي ورکړئ دې ته مثبت ورکړئ فرق نه کوي اما دا نښې چې ایښي د دې په خاطر باندې چې تاسو ته اسانتیا رامنځته کړي بعد له دې نه ګورو دلته عمودي پینونه دي کله چې تاسو یو پین ته هم سکرین ماوس راوړئ ښکارېږي دلته تاسو ته چې ټول د یو بل سره وصل یعنې په شین رنګ باندې درته ښیي تر څو تاسو معلوم شي یو بل سره وصل دي د اف نه تر جې پورې چې کوم پینونه دي دا ټول د یو بل سره وصل دي که تاسو دې ځای ته انرژي ورکړئ یا منفي وایر ورکړئ یا کوم سیګنال ورکړئ پوه شئ په دې باندې چې په دې ټولو پینونو کې هغه سیګنال یا هغه انرژي یا هغه منفي قطب وجود لري په دویم نمره کوم پینونه چې ټول یو بل سره وصل دي البته دا پینونه د دې پینونو سره وصل نه دي دا پین د دې پینونو سره وصل نه دی یعنې په عمودي شکل باندې کوم پینونه دي په دې ساحه کې دا ټول یو بل سره وصل دي دې ځای نه په دې شکل باندې دریم څلورم او تر اخره پورې تر دې ځای پورې په همدې شکل باندې د دې وسطي خط نه وروسته البته خط نه چوکوري غوندې ده د دې نه لاندې چې کوم پینونه تاسو ګورئ د A نه تر E پورې دا هم ټول د یو بل سره وصل دي یعنې که دې ځای تاسو انرژي ورکړئ په A پین کې هم هماغه انرژي وجود لري هماغه سیګنال وجود لري او تر اخره پورې یعنې د دې ساحې او د دې ساحې پینونه تقریبا په عین شکل باندې یو بل سره وصل دي اما په یاد ولرئ چې دا پینونه چې کوم F نه تر J پورې دي د A نه تر E پینونو پورې وصل نه دي یعنې د A نه تر E پورې ټول د یو بل سره وصل دي بیا چې دلته دا کوم خط تاسو وینئ د دې نه اخواته پینونو سره EF نه دي وصل F نه تر J پورې یو بل سره وصل دي A نه تر E پورې یو بل سره وصل دي F نه تر J پورې یو بل سره وصل دي پاتې شول دغه دوه افقي لنډه منفي ټول د یو بل سره بیا وصل دي په دې شکل باندې که تاسو هر یو پین ته دلته منفي قطب ورکړئ په دې ټولو پینونو کې منفي قطب وجود لري کولی شئ منفي ترې واخلئ یعنې په همدې شکل باندې مثبت دا ټول یو بل سره وصل دي زه تاسو یو مثال ورکوم زه راخلم د دې ځای نه بریډ بورډ راخلم آرډینو راخلم وګورئ دلته تاسو په آرډینو کې موږ څو 15 ولټ لرو یو 15 ولټ دلته دی یو 3.3 ولټ دلته دی فرض کړئ چې تاسو 15 شپږ سنسور لري هغه ټول ته باید 15 ولټ ورکړئ امکان نه لري چې تاسو دې نه ټول واخلئ چون یو پن لري تاسو یو کیبل د دې سره وصل کړئ پس څه کوئ د 15 ولټ نه زه یو لاین راخلم او مثبت پینونه ته ورکوم مثبت پین مثبت هغه وایر کې چې انرژي وجود لري په سور رنګ باندې ښودل کېږي نو د دې وجې نه زه سور رنګ ته ورکوم پس په دې شکل باندې تاسو ګورئ چې په دې ټولو پینونو کې اوس مثبت انرژي ده ټول چې د 15 ولټ دي یعنی یو پین لرلو وګورئ څو پینونه باندې تبدیل کړي تقریبا په 15 پینونه باندې تبدیل کړي یعنی که تاسو وغواړئ چې 15 سنسور ته په عین وخت کې انرژي ورکړي د دې ځای نه تاسو کولی شئ چې انرژي ورکړئ دا علیحده خبره ده چې د آرډینو دومره زور رسېږي چې ټول سنسورونو ته انرژي ورکړي که نه هغې په خاطر باندې تاسو کولی شئ چې د دې بریډ بورډ سره بیټري وصل کړئ یعنې دلته بیټریګان وجود لري مثلا د 9 ولټه بیټري اخلئ د دې دواړو پینونو سره وصلوئ ستاسو د انرژي کمبودي پوره کوي اما زما هدف دلته دا چې زه تاسو ته ووایم چې په دې ټولو پینونو کې اوس مثبت 15 ولټه وجود لري فرض کړئ چې ستاسو پروژه ډیره زیاته غټه ده ډیره غټه پروژه ډیزاین کوئ تاسو د پینونه کمبودي کوئ په هغې وخت کې تاسو کولی شئ چې د دې ځای نه هم د دې ځای نه وایر راواخلئ او د دې پین سره وصل کړئ پس تاسو ته 15 پینونه
کمبودي کوله 15 شپینو تاسو نور اضافه کړل ته کم او زیات یعنی ماته شمار نه دی من فکر کوم چې 15 شپینو ممکن وجود ولري پس تقریبا تاسو 50 سپینونه لري اوس کولای شئ چې نور غټه پروژه هم ډیزاین کړئ په همدې شکل باندې مثلا تاسو په آرډینو اونو کې 1 2 3 جی ان ډي پینونه لري تاسو منفي پینونه لري اما فرض کړئ چې تاسو نور زیاتو ګراوند پینونو ته ضرورت لري پس دې ځنه راځي تاسو یو دانه ګراوند ته ورکړئ په دې شکل باندې 15 دانه ګراوند تاسو لري چې ګراوند په تور باندې خودل کی زه وایم چې د رنگ تبديل کړم اما تاسو ګورئ چې دا تاسو ته کمبودي کوي کولای شئ دې ځنه ګراوند راوخلئ د دې د پورتنوي ګراوند سره وصل کړئ نو 15 یا خو شا چې دی پینونه تاسو د پاس نه واخلئ او درې چې حساب کوم 15 شپږ و اته نه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس نولس شل دوهویشت درویشت څلېرویشت پنځهویشت شپږویشت اووهویشت اتهویشت نههویشت تقریبا 10 پینونه دي اما یوم تر څو چې موږ مخکې ریزرف کړی دی بس 90 پینونه موږ خالو 90 دلته کېږي 58 یعنی 58 دانې ګراوند پینونه موږ لرو 58 د مثبت انرژي پینونه موږ لرو پاس وړاندې نو په دې شکل باندې کولای شئ چې تاسو غاټه پروژه سرته ورسئ فرض کړئ چې تاسو پروژه نور هم لویه ده څو دانې آی سی ګانې تاسو استفاده کوئ څو دانې مایکرو کنټرولر تاسو استفاده کوئ مایکرو کنټرولر دلته تاسو وینئ په اډینو کې هم یو دانه وجود لري یعنی تاسو غواړئ چې دومره غټه پروژه سرته ورسئ څو دانې آی سی ګان ته ضرورت لري او څو بریډ بورډ ته ضرورت لري په هغه وخت کې تاسو کولای شئ مثلا یو بل بریډ بورډ هم راوخلئ دې ځکه وصل کړئ او د دې ځینې یو مثبت راوخلئ د دې مثبت سره وصل کړئ په دې شکل باندې رنګ سور انتخابوم او په همدې شکل باندې منفي راوخلئ استفاده کوي دا هغه سره وصل کوي په سلاو پینو تاسو کولای شئ یعنی تاسو ته د دې اجازه درکړي چې پینونه اضافه یعنی تاسو زیاتو پینونو ته ضرورت لري دا غي په هغه صورت کې تاسو کولای شئ چې هم د بریډ بورډ استفاده وکړئ پس د دې ویډیو ټول هدف دا بریډ بورډ څه شی دی ولې ورته بریډ بورډ ویل کیږي فائدې څه شی دی په کوم شکل باندې کولای شئ تاسو نه استفاده وکړئ په هر صورت باندې دا ویډیو په همدې ځای کې پای ته رسوو فلم د پاره په خدای باندې سپارم خو وخت ولرئ